محترمونه، وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. په یو ورځ له پاکستان او ایران د افغان کډوالو 252 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوي دي. سراج الدین حقانی وایي د اسلامي نظام حیثیت باید زموږ تر شخصي ګټو او مقامونو ډیر ارزښت ولري. بشپړ خبرونه. په یو ورځ له پاکستان او ایران د افغان کډوالو 252 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو چارو وزارت وایي په یو ورځ له پاکستان او ایران د افغان کډوالو 252 کورنۍ خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یاد وزارت د می پر 28مه په یو خبرپاڼه کې وویل چې یو ورځ مخکې ستنو شو کډوالو کې 103 له پاکستان او پاتې له ایران ورغلي دي. د خبرپاڼې تر مخه هغو کورنیو سره ابتدایي مرستې شوي، ځینې یې خپلو سیمو او ځینې یې جوړه لنډمهالو کمپونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو په هرات، کندهار، نیمروز او ننګرهار کې د تازه ورستنو شو کډوالو لپاره مرکزونه جوړ کړي چې پکې دواګانې او خوراکي مواد ویشي، خو هغې ادارې ویلي چې نور نړیوالې مالي مرستو ته ضرورت لري. پاکستان او ایران له تیرو 2 کلونو راهیسې له خپلو ملکونو د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. دوی په لومړي قدم کې بې اسناده کډوال وویستل، خو وروسته یې ویل چې ټول افغانان وباسي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي مسؤلین باید د ولس ستونزو ته په وخت، اخلاص او ژمنتیا ځواب ووایي او د اسلامي نظام د پیاوړتیا لپاره دوامدارې هڅې وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د وزارتونو دفترونو رئیسانو د سیمینار پای غونډې ته وینا وکړه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د چارو ادارې او د اداري اصلاحاتو ریاست په نوښت د وزارتونو دفترونو رئیسانو لپاره جوړ شوي اصلاحاتي او د ظرفیت لوړونې سیمینار پای غونډې ته کړی دی. هغه ویلي د رهبري په کچه د اصلاحاتو د چارو د اسانتیا، عامه خدمتونو د معیاري کولو او د قانوني چوکاټ د جوړښت په برخو کې جدي او پرلهپسې هڅې روانې دي. د زیاته کړې د اسلامي امارت مشرتابه د اسلامي نظام د پیاوړتیا، د اصلاحاتو د رامنځته کېدو، خلکو ته د خدمتونو پراختیا او د اصولي قانون جوړونې په لار کې شپه او ورځ هڅه کوي. حقانی له دولتي مسؤلینو وغوښتل چې له ولس سره ښه چلند ولري او ویل تاسو د حکومتي پریکړو عملي کوونکي یاست. خلک ستاسو دروازو ته مراجعه کوي. د ملت او حکومت ترمنځ اړیکه ستاسو له لارې ټینګیږي. باید د خلکو ستونزو ته پر وخت په صداقت، اخلاص او ژمنتیا ځواب ورکړئ او د دوی او نظام صادقانه استازیتوب وکړئ. هغه دغه راز ویلي د اداري چارو زده کړه نیمګړتیا نه بلکې د ویاړ وسیله ده. هر وخت باید د زده کړې او مسلکي ودې هڅه وشي. له یو بل سره د تجربو شریکول، همکاري او دوامداره پرمختګ د باکیفیته خدماتو کلي ده.